کندهار ښاروالۍ د ښار په مختلفو ناحیو کې د کوڅو کانکریټ کولو پروژې چارې راپیل کړې چې د ښار په مختلفو ناحیو کې به عملي سي. د یادونې وړ ده چې پر دغه پروژه باندې به تقریبا څه باندې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. اوس موجوده دغه د کوڅو بل د چریو د جوړولو دا پروګرام په مخه اخیستی دی چې دا افتتاح ده انشاءالله او بله پروژه مو په نظر کې دی انشاءالله دغه کوڅو د چریانو دپاره انشاءالله د پروژې چې دی دا یو د پنجوایي درایي پروژه ده چې هغه انشاءالله پای ته رسېدلې ده. داسې پای ته رسېدلي چې کارونه پای ته رسېدلي دي انشاءالله تقریبا په دا بله هفته کې به دغه ته ورکول کېږي تدارکات او قرارداد ورکول کېږي هغه کار به روانېږي او د کوتلي مرچې طرف د عیدګاه د دروازې د شیشت څخه بیا داسې د برېښنا کوټ پر سر باندې ورپورته کېږي د کوتل مرچې پورې تقریبا 7 کیلومتره کېږي هغه به هم انشاءالله په لنډ وخت کې شروع سي. تدارکات کارونه تقریبا شرط رسېدلي دي دا کار هم شروع کېږي انشاءالله. بینهکاري د سړکان چې وه هغه هم تقریبا نیمه رسېدلې ده پای ته هغه هم روانه ده. په نظر کې لرو د احمدشاهي جاده چې هغه مهم کار دی هغه اوس دغه کورکي سرته رسېدلې ده او د هغه کارونه هم پای ته رسېدلي دي انشاءالله. خبره موږ د مرکز سره روانه ده چې د استملاک په باره کې اصلي خبر د استملاک دلته د وخته څو کورونه وخته پراته دي کوچیانې دي پخوا زموږ په اصطلاح کوچیانې چې ورته ویل کېدله او کورونه دي د دې ایسته کېدل داسې اسانه نه دي د خلکو سره موافقه غواړي د هغو رضایت غواړي هغه انشاءالله د هغه خبره روانه کړې ده تقریبا پای ته رسېږي قیمت ګزاري شوې ده انشاءالله دا اوس کې به هغه کار هم روانېږي انشاءالله. و ډېر خوشحاله یو چې موږ ته ښاروالۍ د خوا څخه کار شوی دی نو کاروبار مو نه و ښاروالۍ درته د کړی دی په ونایه کې اخته یو ډېر خوشحاله یو. از کور د ښاروال صاحب مودان د خلکو مودان چې موږ اخته کړي یو از په د کوڅې په کار کې ورسره اخته یو. د دغه پروژې په تطبیقولو سره عامو ښاریانو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. اوبه کې د ژمي کې به مثال د اوبه راتللې کله چې باران وشو شله به راغله د کاڼي به مځکې ته راپورته شوله هم د موټرو مشکلات و. د دې کوڅې په جوړېدو سره ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې موږ دلته ډېر مشکلات لرو ډېر سخت په تکلیف و خصوصا بیا په ژمي کې چې بارانونه به وشول بیا به زیات په تکلیف و چې در مسجد ته و در دوکانو در اضافه به تللو چمپل و بټنوم لا روغ نه پاتېدل د موټرسایکل سره دغه رقم د موټر سره دغه رقم نو ډېر زیات خوشحاله یو ښاروالۍ څخه ډېر زیات مننه کوم غواړم چې ټوله ښار کې دا رقم ځایونه پاخه سي کوڅې به ښې سي ټول خلک ولس به د مشکلاتو څخه خلاص شي. باندې ډېر ښه دی ولس یې چې آباد دی دښمن یې چې برباد دی دښمن یې چې برباد دی مخبت درته لیکلي ترانې دي له